یو غلام دی نوکر دی هغه له پیسې ورکړې ور شماله د پساري نه دا دارو وروړه هغه داروی په کارو چې کم د ولادت نه پس د ښځې لپاره یا د ماشوم لپاره پکارېږي دا غلام بار راووت یو سړی وله مخې له ورغی دې غلام ته وایي څه کې وایي د پساري نه دارو وروړم وایي د دې ښځې څوم شو سړی ورته وایي غیبي سړی وایي لوی وشوه وایي یو خبره ذهن کې نوټ کا وایي دا جینۍ به سلو کسانو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاس نه مري په دې هلکانو سوچ ونه کړه چې دا جینۍ پیدا شوه دا دومره ګناهګاره چې سلو سره به زنا کوي او سل دام غرقه شوه سل نورم برباد کړل راشه قصه خلاصه کا بس سوچ یې ونه کړه ګنې چې الله فیصله خو څوک رد کولی نه شي بس منډه کړې واپس کور ته په ساري داروي پرېښودل چاړې را واخېستو ټس چې هغه ښځه په دا خېټه جینۍ ماشوم یې د مور غېږ کې په چاړو واله او یقین یې راغی چې زه بس مړه شوه او هلک وتښتېد دغه اوس خو مرګ را پورې شو غلام مرګ را پورې شو دا خو مالدار خلک دی لاړ لرې چې د بل ځای ته او هلته په الله فضل وکړ کاروبار پیسې میسې خدای مالدار کو تجارت الله غیر نه مالدار کو تجارت غیر نه الله مالدار کو او تاسو ځانم نه کوي چې دغه ما جنې په چاړوال را تختیدلې ما مال ډیر شو بنگلې جوړ شوې هغه زمانہ کې مریان او خانګړي چې له ارسو شو نوکران شو یو ځل یې لکه سوچو کوئی تراشه هغه کلی ته لاړ چې هغه ماشوموالی دې پکې تېر کړی دی او خلپوسې دې پکې کړي دي اوس پرې څوک څه پېژني بله عمر شوی چکر به ولګو مو به وینم ما څوک څه پېژني چراغ واقعي چا پېژندنه د کلي کې چکر ولګاو هېڅ چا هم نه پېژنده ځان نه خو چا پېژنده نه یاره دا مې زوړ کړي دا زوړ کور او دا زړې کوڅې په انسان ډېرې خوږې لګي مونږ چې دلته د مخکې بادرخېلو کندي کې و چې لاړو سړک نه پورې غاړه نو چې خیر او کما به د جومات کې منځ کوو نو مفتي به مې کوله په دې جومات کې نو چې ما به منځ وکړو ډېرې ورځې به زه پاکستان یې غوړلم دا زموږ خپل کور دی تېر به وته خوږې لګي هغه کوڅې نو دې راغی چې څوک مې پېژني نو راشم دلته ځان له بنګلې و نوکرانو ځان له دلته سیسټم روان کړ یو ځل یې چاته ویرم واده مې نه دی کړی چې ته یو جینۍ راله وګورې نوکرانو ته وایي خو چې ډېره خشته صورت دی یاره چې دلته یو جینۍ ده ډېره زیاته خشته ده او د دنیا خلک یې غواړي خو اوسه پورې نکاح نه ده شوې که دې خوښئ طالب ډېره ښه ده وکړي جینۍ وله وکړه چې جینۍ وله څنګه وکړله واقعي خشته وه خوبصورته وه د نه په عمر هم کمه وه چې څنګه ښځه خاوند د واده یو بل سره میلاویږي او میلو شو د هغه جینۍ ته دې خېټه یو داغ و دې خاوند تپوس وکړي دا څه دي یاره وایي دا زموږ یو نوکر او زما مور ما ته وایي چې ته کله پیدا شوې هغه نوکر مې ولې دارو درملو نه په ساري پسې هغه ظالم چاړه راواخېسته راغی ته په خېټه ووالی وتښتېد روغ ته پته یې نه لګي او ته خو ما کیم له بوتلې خېټه یې له وګنډله ته خدای جوړه کړې هغه پته نشته بس سړی خو پوه شو چې دا خو هغه ده چې هغه ما والی ده دا خو زه په مصیبت خو واوړېدم اوس خو سره څه او چې د ښځې په مصیبت یو ځل ور واوړې خدای درته خیر کړي ډېر خلک داسې دي ګورې خفه کېږي ما جینۍ نه یې خوښه او پلار مې ورته وي د لیکو یو دا مسله ګورې واورئ د دین مسله چې د کوم هلک یو جینۍ نه یې خوښه مور پلار دې ولې په زور چرې نه کوي دا زمونږ په دې وطن کې یو ډېر غلط رواج دی خو دا زما خوردر او خامخا به یې کې پلار ورته وایي مور ورته وایي دا زما رویه ده او زما خوردر او خامخا به یې کې او دا ټول زمونږ په ماشوموالي ویلې ده هغه وایي نه مې ده خوښه ما ته داسې ښکاري لکه د خپلې خور دې وایي نه خامخا به یې کې نو خامخا ځان له کې که هغه له کې او ته نه کوم یاره بیا دا له دویمه وکړه خو بس دا به خامخا نو دا ډېر داسې پېښ شوي دي چې بیا اکثر ما ته په دوبۍ کې ما ته په سعودي کې هلک راغی یو سړی زه په دوبۍ کې پاتې کېږم او زما د ترور لور ده او ما پلار ته ویې نه کوم منت مې ورته وکړې پلار مې چې خامخا به کې زما خورده ده وایي ځان له کې که ما له کې نه کوم نه مې ده خوښه ماشومه ما سره لویه شوې ده نه مې ده خوښه ځان بیا بله وکړه وی اخته جینۍ پلار را په نکاح کړې ده زما نه ده خوښه زه په دوبۍ کې هغه په پاکستان کې ده اوس ما ته ویلي ځان له بله وکړه چې بله کوم پلار راته غټې غټې خیرې کې جنبه کې بله
نو د خدای ظالمه رویره خو دې ټیک دی یو ځای اجم غر کا کو دا دې غر رویره دې غر کا کو دا دې غر نو دا قصې به یو قطن نه کوي الک نه به تاسو کړی دا جنې د لوکم خو خدای تعالی کوي چې نه نو په زور مکو ځان له نه کې تفاعل لکه رویره ځای یا د خدای رویره د خدای خورزه ځای یا خپل خورزه رویره ځای ولې غر کې او جنې غر کې به سبا نه خو پورې جوړ نه نو چې الک لواده کې تاسو ته کو جنې چې وده تاسو ته کوا مور دې تاسو کې مشر خور دې تاسو کې دلته کوم خو بعد وخت ډیر جنکو الک نه خو دارو خوري مګو دارو یا نور دارو خو ځان مړ کی دا ولې ظلم کوي خلک دا غرانګي الک او جنې لمري پکار ځان له جنې خوخه کی یا جنې ځان له الک خوخه او مور او پلاری پني خوشاله د شریعت قانون دا دی چې دواړه د مور او پلار او الک او جنې د خپل ځل کې باهمي سلو کې مشوره لري په مشوره دی یو جنې دا جنې ورکه چې د جنې مرزي او د مور او پلار راځي د ګوره جون د الک جنې تیریږي نو هغه نه تاسو پکار دی لیکن تجربه دا هغه نشته تجربه د مور او پلاری نو هغه دې به تجربه کار نه کوي مور پلار سره خامخا سلام مشوره وکړي او چې در پیښه شو بیا ولاکت اخلاص شي دا داسې جال نه دی جال کب د جال نه خلاص شي خدای بلا نه بیا خلاصېدل نشته ځکه خو مونږ شیرجان ته وایو خدای ته وګوره نوم وایلی همدغسې ښې بهر کې زمارونو تیارو کته خو دا خو مغه بلا ده بلا شیشه که دا خو په غم خو زه واورېدم ما خدا واله چې مسلمان اخلاص چې خو په جنجال زه واورېدم چې خو پوهېږو چې نه لا نه ده پوهې وی ښه دا چل شوی دی وی او وی ښه یو خبره درته کوم بس اوس ته د ما ښځه او زه ستا خاوند یم خلاصې نشته خو یو خبره ته کوم پټی به نه چې ته چا والې وی زه یم تا د مور هغه نوکر زوم لاړم وتښتېدم او خدای ماله بلا دولت مال ګډه چیرې نوکران که هر څه را کړي دي او تا ولې والم د خدای ظالمه وی ما ته بار یو سړي یو خبره کړې ده خو ته به راته اوس الوې ما ته وی چې دا جینۍ به د سلو سړو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاسه مري چا د لاسه جولاګي ما چې راشه دومره پلیته جینۍ خېږي ته خلاصه کړه نو ما ووالې اوس د خدای له طرف نه مقرره ورته جوړه شوې ما له خدای دا مقرره کړل چې د خدای مال دا تاسو کوم خو ټول عمر نوکري به مې کوله رښتیا ووایه تا سلو سره هغه بدعملي کړې ده که نه یا سړیه پرېږده دا خبره دا مچې نه نه اوس د ما ښځی البه وې ما ته چې والي سړي دروغ ویلي ما ته که رښتیا یې ویلي ما په حقه والي که په ناجایزه وی رښتیا را باندې وی ټیکې درته ویلي دي ما په شمېرل سل سړي ګنده کړي دي ګناه مې کړې ده او ته مې رښتونې یو د پاسه سلم خاوند دی بس هر څه چې شوي دي شوي دي خدای را پېښه کړه خو ما ته یې دا ویلو چې د جولاګي د لاسه به دا مري تا له داسې یو محل جوړوم چې هغې کې جولاګي خو څه کوي چې مش او ما شین پکې را دننه نه شي یو قیمتي محل یې وله جوړ کړه دروازې پردې هر څه او په هغې مستقل نوکران مقرر کړل چې دې ته به ماشي میږي او مچ هم نه راځي جولاګي خو به ټول به وجه ده چې جاله جوړه نه کړي پکې دا دننه هم نه شي نوکران یې ونیول یو ځل ښځه خاوند دواړه په کټ کې ملاستي یو جولاګي په دیوال ګرځي دا غټ غوندې جولاګي وي که ستاسو خیالي د دې کونې سره یې شاته یو غټه غوندې غونډسکې غوندې وي داسې یو شی وي دا ګرځي دا جنۍ دی خاوند ته وایي دا شی درته یاد کړی چې دا زما مرګ برادره لاسئ وي یو وي اوس ګورو چې ما وجني که دی وجنه دا جنۍ ورپاسېده کیړی را واخېست او په هغې یې غوزار وکړ هغه څه لږ غوندې ولګېد په ځمکه را پرېوته چې را پرېوت کیړی په خپو کړه خپی پرې راښ کړه قدرت یې ته هغې ته ګوره د جنۍ دا نوک زخم و دا ګروت یې معمولي غوندې د نوک د غاړه زخم وه هغه زهر رالل په هغې کې ننوتل هغې نه کینسر شو هغه جنۍ د هغه جولاګي د زهرو د لاسه لاړه مړه شوه قرآن اعلان کړی دی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که په غټ محل کې بادشاه بچ نه شو د مرګ نه که په جونګله کې غریب بچ نه شو د مرګ نه په د امریکا کې یو سنګر و دا څه ورته وایي دا سندرې به یې وې تاسو نه مایکل جیکسن دی که څه شی دی هغه ځان له تجربه دې ستا ده که هغه چې دی هغه ځان له خبرې هغه به دا په امریکا کې د سندرې به یې وې نو ډېر زیاته پیسه به یې ګټله
ډالر یو د اربونو ډالرو مالک و هغه څه چل کړی دا لفظ یو مثال دی د مخلوق لپاره هغه ځان د مستقل بنگله جوړه کړې ده هغې کې به مستقل سپریګانې کولې چې جراثیم پکې رانشي او چې ځان یې مستقل ډاکټران ساتلي دا انتي سپیشلیست دا د سترګو دا د ګردو دا د دماغو چې چېرته به ته جس کې به دا ډاکټران ځان سره ګرځول چې که ما ته ټوخی ولګي د ما د سترګو بیماري کې ډاکټر ته موجود وي او داروګان به ځان سره ګرځول بیمار نه دي ځان سره ګرځئ او دا جیبه درته وویل ځان سره کسان ګرځول چې کله ما سترګه خرابه شي نو چې ته ماله سترګه راکړې اب ورسره ګرځېده په بیه نیولې که زما ګرده خرابه چې دا ګرده راشي او که زما بل شی خراب کړي ځان سره پنځلس شل کسان په تنخوا نیولې په پیسو نیولې ډوډۍ هر څه د ده جاز کې به ځان سره ګرځول ولې که داسې ځای کې زما سترګې ته نقصان نه ورسي هغه ته به خبره کړې وه پیسې واخله ماله به سترګه راکړې دومره ډاکټران دا اندامونو والا ځان سره ګرځوه اندامونو والا او سپریګانې او چا سره به بادشاه سره چې به ملاقات کو نو لاس کې به دستانې وي چې د بل د لاس جراثیم راته ونه لګي او مخ به پټ کړی وي چې د بل لاس جراثیم ماته ونه لګي او ذات نه تورو تورې ځان له پریشنونه کړو ځان یې سپین کړی سپینه سرمنې په ځان د پاسه اچولو او بادشاهان به د هغه سندرو ته کېناستېدل او کور محل جراثیم ونه لګي ناجوړه نشم بیمار نشم لیکن 50 سال په عمر کې د دنیا نه نه ډاکټر بچ نه زه ډاکټر بچ او زکام ټوخی ورته ولګېدو زکام د ټوخي د لاس آخر ته نشي بچ کېدی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید ابراهیم علیه السلام یو ځل ناست دی یو بوډا سړی ورسره ناست دی د ابراهیم علیه السلام عمر په وخت کې 200 کالو ته رسېدلی دی ابونا سړی ډوډۍ خوري لاسونه داسې رپي سترګې رپي او خوله رپي او داسې جوقار کوي زلزله چې په سړي راغلي او ډوډۍ چې خولې ته واچي هتې لاندې غورځېږي هتې په دې جامو باندې په دې ږیره راغورځېږي ابراهیم علیه السلام ډېر زیات پریشان و چې خدای دا عمر رسول الله مبارک فرمایي نبی علیہ السلام اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر خدای دا داسې عمر نه مې ساته چې بچیم پې تنګي او ښځم پې تنګي او لوړم پې تنګي او نسان وسیم پې تنګي او جامې غړبېږي او اوبه ته بیږي او خوراک پې په جامو بیږي اوهو خدای دا جون بابا نه تپوس وکړو بابا څومره عمر دی 200 کال 200 سال اوهو خدای داسې عمر نه مې ساته ابراهیم علیه السلام وایي چې داسې عمر نه مې ساته بس هغه انسان نو څوک د مرګ فرشته وه او ته د مرګ د فرشتې په شکل شوه وایي بس تا خو ګوره د مرګ والا عمر ته په نه وغوښته زه هم د 200 یم ته هم د 200 وې بس خبره خلاصه ده چې اوس دی الله له ولیږه مرګ نه خلاصېد کم دی او موږ په غلطفهمۍ کې پراته یو ډاکټر له به ځم دا به کوم زه اپریشن به وکړم ټیک دی علاج سنت دی کې به خو د علاج څه مقصد دی علاج تا له ژوند نشي بدلولی علاج فایده دا ده چې کوم وخت د الله مقرر کړی چې هغې ته لږ په اسانه ور ورسوي بې چغو ور ورسوي په اسانه هغه ټایم ته ور ورسوي نور په علاجونو په ډاکټرانو باندې ما یو ډاکټر په خپله دا خبره کوله هغه وایي که زمونږ لاس کې ژوند زیاتول دی نو زه لیونیم چې په 1500 روپۍ فیس تا له هفته ژوند زیاتوم ځان له ولې نه زیاتوم تا له په 1500 روپۍ فیس هفته ژوند زیات کړم میاشت ژوند تېر کړم ځان له ولې نه زیاتوم نو ژوند د چا لاس کې دی د الله لاس مرګ یقیني دی زمارونو هېڅوک د مرګ نه خلاصېدی نه شي دی کې شک و شبهه نشته او چې کم ټیم الله بیا چاله مقرر کړی دی په هغه ټیم به مرې حضرت سلیمان علیه السلام ناست دی او ملک الموت سره ناست دی په مجلس کې په شام کې ناست دی شام کې ملک الموت داسې یو سړي ته نیغ نیغ وکتل نیغ نیغ په مجلس کې ناست دی چې مجلس ختم شو هغه سړی سلیمان علیه السلام ته راغی یاره صاحب زړه مې ډېر زیات تنګ دی یو خو د مېلمه ما ته ډېر زیات په توندو سترګو کتل په دې مې په زړه نور هم تیاره شوه او ما دې باغ ته دې حکم وکړه چې مې هندوستان ته ورسوي نیکبخته کېنه نه 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 وزیرو ما به خامخ هندوستان ته رسېدې باغ ته حکم وکړه باغ ته حکم وکړي هندوستان ته د شام نه ورسو سموده پس ملک الموت راغی سلیمان علیه السلام دې تپوس وکړو یا لکه ته خو پر ابل الموت سره مجلس کې ناست دی یو سړي ته خو یې دونه په سترګو نظر وکتل چې د حد نه وتی
اسجوا سره بیا سليمان عليه السلام او تو خندل بیا خو ما ته حکم وکړ چې سوریا تستغو باندې وکتل او زما په ځل کې نورم تیار شو سم په تیار ده هندستان ته مې ورسوا ما بعد ته حکم وکالته ورسو دا ولې دی وته په برن نظر وکتل ما ته الله حکم وکړ چې ورشو دا سليمان عليه السلام د پلانکی وزیر نه ساو باسا ټیم پکې یو سولازه تاسو سره کې ناستم چې کې ناستم او مې کتل تاسو سره په تخناستو یا خدای دې سره وسوکو دې خدل ته ناشته ما ته ولې هندستان خولې دې چلته به ساو باسو او ناس دل ترې دا به څه کېږي ما بس الله چې سویلي دی هغه به وکړم هندستان ته چې کوم دی الله قول هلته ورسېدم چې ورلم هلته راته نخ چغناستو سا مې ترې واخېسته الله ته مې ورسولو ان الله اذا اراد لشخص موتا چې الله د کم انسان دپاره مرګ مقرر کړي په ارض په یو ځمکه باندې جعل له الیها حاجه الله ولا الته جت پیس الته ورسای او الته سو باسي